अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद लरम टोल ब ठीक ठाक के द गर्मी मौसम दे कोशिश कोई चीज़ गर्मी न तासु ځان बच कړی شي बगैर څه د ډېر مجبوري نه نور ته مخ کاره کیږي چې کوم خلک د مزدوري کوي دا مجبوري ده خو بیا مغیر پر دا مشوره ده چې لمده کپړه پته سر باندې خامخاک دی د ګرمۍ د اثر د ختمولو لپاره یو خو د اوبو استعمال ډېر سیوا کوي بل ګرم خوراکونه تاسو مه کوئ او یخ خوراکونه ډېر کوئ داسې 15 قسمه تاسو زه ډرینک خیم داسې شربت درته خیمه چې هغه تاسو استعمالوئ انشاءالله تاسو د بدن ګرمایش او کم وي او د ګرمۍ احساس په تاسو ډېر زیات کم کیږي خو یو احتیاط تاسو دا کوئ چې کوشش کوئ چې کوم په پیکینګ کې جوس راځي په ډبو جوس د ډبو جوسونه مس کوئ کولډ ډرینکس دا پیپسي وغیره دا مس کوي دا ګرمایش نه کموي دا ګرمایش الټه سیوا کوي یا په بازار کې چې کوم جوس ملاویږي هغې کې کیمیکلز وي که هغه د ام جوس وي که د کیلې وي قسم وي هغې کیمیکلز ایډ کوي یا آلو بخارا شربت یا د ګوړې شربت دا ټول کیمیکلز وي دا خالص نه ملایږي بازار کې زه تاسو داسې شربت خیم داسې ډرینکس ته خیم چې تاسو به کور کې استعمال کوي یو خو به بالکل خالص وي بل به د هغې فایده ډېره وي او په تاسو به انشاءالله ډېر ښه لګي په دې کې په لومبي نمبر هندواني شربت دی هغه ډېر بهترین وي د ګرمایش لپاره په دویم نمبر باندې د لیمبو شربت دی دا تاسو استعمالولی شئ په دریم نمبر باندې د بادرنګ د کیري نه چې کوم جوړېږي شربت ډېر یخ وي ګرمایش لپاره بهتر وي څلورم نمبر باندې د ګوړې شربت کوم چې په کور کې د ګوړې شربت کیږي هغه او په پنځم نمبر باندې د املی آلو بخاري شربت